خړ امریکایي ټانګونه ولیدل، له درده کېناستم. په شپه باندې امریکایانو نیولی و، ډېر په ظلم او په وحشت باندې په شهادت رسولی. ډېر قدرمن عالم مولوي محمد صابر صابري صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. دا جید عالم زمونږ د درس د ډېر وخت ملګری جناب مولوي نظر خان متقي صاحب او د نورو علماء کرامو په اجازه، محترمو، ژوند ده، زندگی ده، وخت او زمان ده، دا وخت تیریږي. داسې وخت و 2015 یا شپږم کال، اووم کال موږ به دلته راتللی سو. ما به شپه په دې مدرسه کې کوله، سهار به وختي د مدرسې په دیوال واوښتو، په دې اطرافو په دې پټیو کې به چېرته ورځ تېره کړه. یوه ورځ د لرې په دې پټیو کې ولاړ وم، نو د تیریزیو په سړک باندې امریکایان تېرېدل. حب الوطن من الایمان، خپل وطن سره مینه، د خپل وطن سره محبت دا د ایمان نښه ده. ماسې په خپله خوږه خاوره، په خپل محبوب وطن خړ امریکایي ټانګونه ولیدل، زما په زړه او سینه باندې بوج راغی، له درده کېناستم او دا ډېره راته سخته سوله، زغم یې راته سخت سه چې پردي ټانګونه په خپله محبوبه خاوره باندې زغمل. داسې ورځ وه زه دلته راغلی وم، د همدې مدرسې یو استاد، زموږ د مدرسې ابتدایي استاد و، قاري صاحب صفت، الله د عمر کې برکت واچوي، دا مدرسه کې ډېر خدمت کړی. په هغه شپه باندې امریکایانو نیولی و. دلته 2 کمرې وې، دا طالبان راغلل چې درس کې کېناستل، استاذ نه و موجود. طالبان ډېر انتظار شول، دا مولوي صاحبان ما ته راغلل، وایي دا طالبانو ته یو د تسلیت بیان وکړه، استاذ یې امریکایانو نیولی. بیان هم وکړه، هغه طالبان اوس حافظان د مشران دي، ورته یاد به وي، خو د هغو کمکیو طالبانو چغې، د هغو ژړا او فریاد، د هغو سلګۍ او آهونه چې هغه د خپل استاد په هجران او د خپل استاد په مظلومیت باندې کومې اوښکې تویې کړې، تر مرګه به د ما هېرې نه شي. هغه ورځ مې هم یاده ده چې قاري صاحب تلیفون راته وکړه چې مدرسه باندې چاپل ویده وې، ظالم ضربتیان راغلي، په سوونه موټرې راغلي، مدرسه باندې چاپه ده، د مدرسې 10 طالبان او استادان ټولې زاړه میدان ته وړي دي. هغه درد، هغه احساس چې د موږ نه وس رسېده، نه لاس رسېده، یوازې د حسرت او د غم اوښکې م په پردي وطن کې د خپلې مدرسې او طالبانو ته تویولې. هغه ورځ مې یاده ده چې باراني موسم و، موږ د هجرت وطن و، د کور دیوالونه مړانګو په هغوی باندې لګیا و. له دوبۍ نه یو ملګري زنګ راته وکړه چې په کلي باندې چاپه ده، خو ډزونه سوي دي، پته نه لګېږي چې څه حادثه ده.
خو دغه ظالمان یو د مدرسې خواته ولاړ دي او بل د ادرې طرف ته ولاړ دي. تر ماسپښین هغه اندېښنه، غم، تشویش بې حسابه په موږ باندې تېر سه. ماسپښین سې خبر سو چې د موږ د دې جامعې طالب، دې جامعې حافظ او زموږ د جهاد تکړه ملګری حافظ صاحب اکبردین د ظالمانو په دې مدرسه کې او د دغو کشرانو طالبانو په مخ کې ډېر په ظلم او په وحشت باندې په شهادت رسولی. دا خو یو ظلم، دا خو یو تجاوز، دا خو یوه ناترسي چې یو معصوم طالب هغه په ډېر ظلم او په وحشت د مدرسې په غېږ کې په شهادت رسوي. د طالب کور ته په څومره وحشت کې په تیاره کې تللي، هلته یې په کور چاپه اچولې ده، د ورونه او اقارب یې ټول زندان ته بولي دي. دغه حافظ صاحب عمر دین چې اوس یې ترانه وویله، دې دستاربندي وه، جمعه وروسته جلسه وه، خو دغه جلسه یوه میاشت د حافظ د زنداني او بندي کېدلو د وجې نه وځنډېدله. دغه ټول شپې م وزغملې، دغه ټول تکالیف م وزغمل، په دغه ټولو باندې م اوښکې تویې کړلې. دغه غمجن، دغه ناترسه حالت، دغه د تکلیف او د زحمت زمانه، دغه ټوله موږ او دغه ولس په ګډه باندې سره تېره کړله. الحمدلله الله وی رڼایي ته راوستلو، الله وی ازادي ته راوستلو. الله تبارک وتعالی یو عظیم نعمت د امن او د اسلامي نظام را باندې وکړه. الله هغه ورځې راولیدلې چې هغه ظالمان چې د ما په مدرسه ډېر په ناترسي راننوتل، زما د مدرسې واړه ماشومان یې د خوب نه راجګول، رینجرو هایلوکسو پیکاپو ته یې اچول، هغه باندې لاسونه او سترګې تړلې، هغه یې تر زاړه میدانه رسول. خو خدای هغه ورځې راولیدلې چې همدغه ظالمان بیا د مندوزیو په مدرسه کې د همدغو چڼیانو په لاس باندې تسلیمېدل، جبو سامانونه یې اچول، چپړک یې ترښکلې، درېشۍ یې ترښکلې، خولۍ یې ترې باسلې. په ډېر ذلت او شرمندګي باندې الله دغه غریب او مظلوم طالب ته الله تبارک وتعالی ذلیل کړل. تاسو ټول وایئ چې الحمدلله. الله تبارک وتعالی یوه عظیمه رڼایي راوسته، الله یو لوی نعمت په موږ او تاسو باندې وکړه. الله تبارک وتعالی د خپل وطن راته آزاد که، الله امن راکه، الله استقلال راکه. نن خدای پاک دغسې خلک موږ او تاسې ته راکړه چې د موږ او تاسې په سر باندې شفقت لاسونه ږدي، موږ او تاسې علم ته هڅوي، موږ او تاسې زده کړو ته هڅوي، موږ او تاسې ته مدرسې جوړوي، موږ او تاسې ته د دین مرکزونه جوړوي. محترمو، د خدای پاک شکر ادا کوئ، د الله احسان منئ. الله تبارک وتعالی یو پر امن باندې زندگی درکړې، په خپل امن کې درسونه ووایئ. زه دوه خبرې کوم. یوه خبر مدرسې طالبانو استادانو ته کوم، او بله خبر چې ده کلیوالو او عوامو ورونو ته کوم. طالبانو ته دا سوال کوم، تاسې باندې الله تبارک وتعالی هر قسم احسان وکړ. داسې زمانه وه، ما ته یادېږي نظرخان مولوي صاحب او موږ په اوچت کې سبقونه ویلې. هغه مسکنت، هغه تکلیف، هغه لوږې، هغه تندې، مولوي صاحب نه تاسې پوښتنه وکړئ د برداشت نه وي. اوچت کلی ورته یایي د کورمې د خوړ په غاړه باندې د دریو کوټو مدرسه وه. ماخوستان به محتمم ټانکۍ ډکه کړه، دا ټوله شپه به د کورمې یخ باد دا اوبه وویلې. قسم ده چې سهار به موږ په هغو اوبو باندې اودس کاوه، د اندام ته چې اوبه در لګېدې لکه د برق کرنټ دومره سخت به و، خو بیا هم طالبانو وخت تېراوه. موږ په کوټه کې 23 کسه ملګري وو. موږ نه به چې چڼ راغی ایلا به 3 کاسې وریځې موږ ته راتلې، 6 کسه 7 کسه به موږ په یوه کاسه باندې کېناستلو، یا یوه یا 2 ګولې به مسې کولې، موږ مړۍ به بیا ختمه وه. په جب کې بیرته دومره روپۍ نه وي چې دکان ته لاړ شو، دکان کې شی پې واخلو. دغه تمام کال، دغه ټول عمر په دغسې تکالیفو باندې تېر شه. تاسې ته وظیفې ډېرې دي، تاسې ته پیسې ډېرې دي، تاسې ته مدرسه کې هر قسم سهولتونه موجود دي، تاسې ته پیدا دي. تاسې سره د امن ویره نشته، تاسې سره ډار نشته، تاسې باندې چاپه نشته، تاسې باندې د کور له طرفه فشار او تکلیف نشته. سوال دغه درته کومه چې په سبقونو کې ډېر کوشش وکئ، په علم کې ډېر کوشش وکئ،
دا خپل زده کړې په صحیح طریقه باندې وکړئ. او استادانو ته دغه سوال کومه دې مدرسې دپاره موږ ډېر سوالونه کړي دي، ډېرې دروازې مو ټکولې، ډېرو سختو تربرو ته کېناستلو. تاسو ته معلومه ده څوک تربرو ته سوال نه کوي، څوک خپل کلیوال ته سوال نه کوي، څوک د هغه په نغري باندې نه کښېني چې د یو سوالګر په څېر باندې ورته کښېني چې ته ماته 15 روپۍ راکړه زه مدرسه پې جوړوم. خو زمونږ دا ټول ملګري چې څومره د موږ مالداره تربور ده، څومره د موږ مغرور تربور ده، څومره کبرجن تربور ده، موږ ورغلی یو، سوال هم ورته کړی، زارۍ هم ورته کړې ده، په د خپل نفس باندې پښه ایښې ده، دین په خاطر د مدرسې په خاطر باندې هر چا ته موږ سوال کړی ده. تاسې ته م روپۍ را پیدا کړي دي، تاسې ته م تکړه استادان ونیول، تاسې دپاره م تکړه حافظان ونیول، تاسې دپاره م په لکونو مصرف شروع کړی، کوټې درته جوړوو، اوبو ترتیب درته جوړوو، مړۍ ترتیب درته جوړوو، نور ټول سهولتونه درته برابروو. تاسو د استادانو نه مې دا غوښتنه ده، موږ ته چې 4 روپۍ راکړي دي د علم په خاطر یې راکړي دي، مدرسې په خاطر یې راکړي دي، د علم د اشاعت په خاطر باندې راکړي دي، د خدای په خاطر داسې عمل ونه کوي چې ورځ د قیامت د دغو عوامو لاسونه موږ او د محتمم او د ارایکینو ګریوان ته لوېدلي وي چې تا ته مې 15 لکه روپۍ درکړې وي، 1 لک مې درکړې وي، 10 لکه مې درکړې وي، تا په مدرسه کې خو یو طالب هم سبق نه ده زده کړی. استادانو نه دا هیله کوم چې شپه ورځ یوه کوي، دغه طالبانو باندې ښه سبقونه زده کوي. طالبانو ته دغه سوال کوو چې د تاسې څومره ضروریات وي انشاءالله خدای به یې پوره کوي، موږ به یې پوره کوو، موږ دا ژمنه وعده در سره کوو. خو خپل سبق په صحیح طریقه باندې زده کوي، خپل علم په صحیح طریقه باندې زده کوي، خپل اخلاق په صحیح طریقه باندې زده کوي. خپل کور ته له نن نه وروسته چې ځې تا پلار تا باید په هر لحاظ باندې په یو امتیازي شکل باندې وویني چې پرون نه مخکې چې ته مدرسې ته نه وې تللی، زده کړه دې دومره نه وه، اخلاق دې دومره نه وو، سیرت دې دومره نه وو. دا د دغې مدرسې برکت ده چې تا کې دغه تحول او بدلون راغلی ده، په ځان کې یو مثبت بدلون راولی. او دویم عوامو ته دغه خبره کومه، دا مدرسه تاسې دپاره یوه اسلامي کلا ده، تاسې دپاره یو پوځي کلا ده، تاسې دپاره یو حربي پانتون ده. په مخکې وخت کې د مدرسې د وجه نه شاید کلي ته امنیتي مشکلات پېښېدلی، چاپې راتللې او کلیوال به ډېر تکلیف شوي وي خو د دین په خاطر باندې. اما په اوس زمانه کې قسم ده که دا مدرسه آباده وي تاسې ټول کلی به آباد وي، که دغه مدرسه آباده وي تاسې ټول کلی به د غلو نه، د لوپرو نه، بدماشانو نه، هغه د قاتلینو نه، د فساقو پجارو نه به دغه کلی په امن کې وي. خو که دا مدرسه ړنګه وه، که دا مدرسه کمزورې وه، که دا مدرسه بې طالبه وه، قسم ده دا ټول کلی ورسره ړنګ ده، دا کلی بې امنه ده، دا کلی بې خونده ده، په دې کلي کې بیا خوند نشته. نو د کلیوالو نه 2 هیلې کومه. یوه هیله دغه چې خپل بچیان د مدرسې ته راولېږي، د خپل بچیان په دې مدرسه کې تربیه کوي. که سهار لیسه وایي، که سهار مکتب وایي، موږ مخالف نه یو. ماسپښین دا ماشومان موږ ته رالیږي، ماخوستن دا ماشومان موږ ته رالیږي، په کوم ټیم چې تاسې رالیږي موږ تاسو ماشومانو ته سبق وایو. پیس نه درنه غواړو، تنخوا نه درنه غواړو، چنده نه درنه غواړو، کومک نه درنه غواړو، ماشوم ځانګړی لباس نه درنه غواړو، یوازې ماشوم درنه غواړو، تا بچی غواړو، تا ته یې تربیه کوو، تا ته یې اصلاح کوو، تا خادم تر جوړو. دا مدرسې ته د خپل بچی راولېږه، په دې مدرسه کې تربیه کا. او دویمه هیله مې دغه ده چې دا مدرسه خپل کور وګڼئ، دې مدرسې نه دفاع وکړئ، دې مدرسې کومک وکړئ، دغه مدرسه آباده کړئ. دا د خدای کور ده، مونږ ژمنه کړې دي، الله تعالی په نصرت هم ایمان ده، الله به دا مدرسه په دومره انداز جوړوي لکه څومره چې موږ او د ملګرو اراده ورته کړې ده. موږ دومره اراده ده چې دا مدرسه به موږ 3 چاته 4 طرفه جوړو. دا د موږ اراده ده، دا د موږ اراده ده. په دې مدرسه کې به موږ په نږدې کلونو کې وړه دوره او لویه دوره شروع کوو. دا د موږ اراده ده. دې مدرسې نه به د افغانستان ټولو ولایتونو ته علما فارغېږي. دا د موږ اراده ده، ژمنه ده. الله به په دې کې انشاءالله موږ کامیابوي، کنې تاسې انتظار کوئ. خو بختور سړی به هغه وي چې اوس په دې مدرسه کې یوه تیږه کېږدي، یوه خښته کېږدي، یو بنیاد کېږدي
چې بیا تر قیامته پورې الله تبارک وتعالی دته دې مدرسې او د دغو سبقونو اجر ورسوي، ثواب ورسوي. کني ولا دا مدرسه پرونه پورې موږ دلته نه وو خدای چلوله، سبا به بیا موږ نه وي، بیا به خدای پاک چلوي. موږ پورې نه ده تړلې، په دې کلي پورې نه ده تړلې، په دې قوم پورې نه ده تړلې. موږ چې څومره سوالونه سکل کړي دي، څومره ځایونو ته تللي یو، خلکو ژمنې کړي، وعدې یې کړي دي. انشاءالله دا مدرسه به موږ سره خلک جوړوي او تاسې به جوړوي. خدا به دې تاسې ښېګړوي، تاسې به ګټوي، تاسې دپاره به د آخرت پیدا وي چې په دې مدرسه کې حصه واخلئ. یوه کوټه جوړه کړئ، یوه دارالحفاظ جوړ کړئ، یو دیوال جوړ کړئ، یو بل کتابونه واخلئ، یو استاذ تنخوا په غاړه باندې واخلئ او خپل ماشومان د مدرسې ته راولېږئ. الحمدلله د تیر په څیر باندې سکل موږ طالبان هم زیات دي، تکړه استادان هم نیولي دي. استادان به شپه ورځ د موږ سره په مدرسه کې وي، تاسې د بچیانو تربیه به کوئ. نو د ټولو عوامو نه دا غوښتنه کوم چې موږ سره د دې مدرسې په آبادولو کې کوشش وکړئ. موږ دا ژمنه در سره کوو، موږ د قدرت شوقیان یو، چوکۍ شوقیان یو. زه قسم درته وکم ولایت نسي 20 ولایت راکړي، والله که دومره خوند راکړي لکه دغه مدرسه کې چې دا خښتې صفا کړم، دې مدرسه کې په دیوال اوبه واچوم، دې مدرسې برنډه جارو کړم، دې مدرسې د استاد خدمت وکړم، طالب خدمت یې وکړم. دا مې ایمان ده، دا مې عقیده ده، د همدې دپاره لګیا یو. کني مدرسه خو موږ ته دغه د مصروفیات هم شته، کار هم شته، روزګار هم شته، خو په سلو کې ولا 80% توجه دې طرف ته ده، 10% توجه میغه طرف ته ده. ځکه مدرسه د کامیابۍ راز ده، مدرسه د کامیابۍ مرکز ده. موږ ته چې خدای دا څومره څه راکړي دي، دغه خلک په مدرسې د وجې نه راکړي دي. موږ چې خدای څومره جته رسولی یو، دغه خلک په مدرسې د وجې نه رسولی یو. مدرسې سره موږ ژمنه ده، موږ وعده ده. انشاءالله د استادانو به دا وعده وي، طالبانو ته به ښه سبقونه وایي، پابند سبقونه به وایي، د سیرت او د صورت غم به یې کوي. طالبانو به دا وعده وي چې انشاءالله ښه په ښه انداز باندې به سبقونه وایي، او د عوامو به دا انشاءالله وعده وي چې دا مدرسه به خپل کور ګڼي، مدرسه به آبادوي، مدرسې ته به بچیان رالیږي. الله دې دا مدرسه آباده کړي، الله دې په علم او په تعلیم باندې آباده کړي، الله دې په تعمیر باندې آباده کړي. دې مدرسې سنگ بنیاد مولوي صاحب مصباح الدین رحمت الله علیه سیخی د غر نه تر ننه پورې چې څومره استادانو، علماو، محتممینو او نورو کلیوالو عوامو چې هر څوک دي، هر څومره اخلاص یې پکې کړی، خدمت یې کړی ده، الله دې ټولو ته قبول او منظور وګرځوي. الله دې موږ او تاسو ته هم د ښه خدمت توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.